د هغې نه بعد سوال دی چې د واده کولو څه حکم دی. د یو ورور سوال کړی د واده کولو څه حکم دی. الجواب د واده حکم دا سړي سړي سره تعلق ساتي. کله ناکله واده واجبي او کله ناکله مستحبي او کله ناکله مکروهي، نه کول یې غوره وي. نو یاد ساتي بیا درته تفصیل کوم او دا قیمتي تفصیل دی. واده په هغه وخت کې واجب کېږي چې کله یو سړی په ځان باندې ویریږي که زه واده نه کوم نو زما د طرف نه کیدی شي زنا وشي، کیدی شي او نور حرام کارونه. نو په ده باندې واده څه دی؟ واجب دی چې د خپل عفت خیال وساتي. او دغه طریقه د نکاح ساده غونډه کې واده وکړو خبره ختمه شو. خو که دی دا وایي چې زه غریب یم او غریب یم نو دا غریبي د واده نه تا نه منع کوي. الله په قرآن کې څه وایي؟ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. ستاسو چې کوم غلامان دي مرید سره دی وینځر سره ده دا خپل ستاسو کوم کشران چې دي کالکان دي که جنکۍ دي دوی له ودونه وکړئ. ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. که دوی غریبانان نو الله به څه کړي؟ مالدار د واده سره سړی مالداره کېږي. او دوی زه به خپلو خپو نه یم ولاړ 40 کالو یو غټ پټ سړی به به خپلو خپو نه یې ولاړ. ساده غوندې کې واده وکړه الله به ته مالداره کړي. اسانه طریقو که الله به ته مالداره کړي. ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کوله وایي زه په تعجب کې یم هغه خلکو ته چې په مالدارۍ پسې منډې وهي یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي ودونه نه کوي. ځکه چې دا هم د مالداره کېدو یو لار ده. واده کول دا د مالداره کېدو یو لار ده. په دې باندې انسان له الله سبحانه وتعالی رزق پراخه کوي. نو دا اولنی قسم دی چې په دې باندې واده څه دی؟ واجب دی. دویم هغه کس دی چې هغه دپاره واده مستحب دی، غوره دی، خو که ویې نه کړي څه خبره نه ده. او دا هغه کس دی چې شهوت یې شتي خو یریږي نه په ځان باندې. شهوت یې څه دی؟ کنټرول دی. نو د ده دپاره واده کول څه دي؟ مستحب دي، غوره دي. بلکې علما څه وایي واده کول او په واده کې مصروفه کېده دا د دې نفلي عبادتونو نه مخکې کار دی. یو سړی ولاړ دی او دا نفلي عبادتونه او تهجد او نفلي روجې نیسي د دې نه غوره څه دی چې دی څه وکړي؟ واده وکړي. عبدالله بن مسعود رضی یو ناشنا خبره ته وکړم. هغه وایي لو لم يبق من اجلي الا 10 ایام که چېرته زما ته پته ولګي چې زما په ژوند کې صرف 10 ورځې پاتې صرف 10 واعلم اني اموت في اخرها او ما ته پته چې 10 ورځې بعد به مړ کېږم نو زه به په دغه 10 ورځو کې واده وکړم. وایي زه به په دغه 10 ورځو کې واده وکړم. او عمر بن خطاب رضی یو کس ته نصیحت کوو هغه واده نه کوو. وایي ته چې واده نه کوې نو 2 خبرې دي، یا خو فاجر فاسق سړی څه بله څه طریقه کې، او یا د واده لایق نه یې، طاقت ته پکې نشته. چې یو سړي کې طاقت یي او فاسق او فاجر نه یي، لکه عمر بن خطاب مطلب دا چې بیا واده ولې نه کوي؟ پکار دی چې بیا واده وکړي. دغه شان امام احمد بن حنبل رحمه الله به دا خبره کوله وی دا په اسلام کې نشته چې یو سړی بغیر ښځې ژوند تېروي. دا په اسلام کې کوم ځای کې دی؟ ژوند خو هغه ژوند دی چې سړی د چا سره تېر کړي؟ د ښځې سره وایي تېر کړي. او به دا خبره کوله. نو د دویم قسم سړی د دې دپاره واده مستحب دی، غوره دی چې وي کړي، خو که ویې نه کړي نو نه ګناهګارېږي. ورسېدې به دی. دریم قسم هغه دی چې د ده دپاره واده مکروه دی، او هغه سړی دی چې د ده شهوت نه وي او دغه طرف ته بلکل زړه نه کېږي، بیماري او یې عمر صحیح ډېري. ځکه چې د واده یو مقصد دام دی چې شهوت پوره شي، نه دی د ښځې شهوت نشي پوره کولی. خو دا کراهیت په یو صورت کې ختمېدی شي چې دا ښځه پرې راضي شي. داسې هم کېږي چې یو ښځې ته پته وي چې دا سړی د ده شهوت نشتی،
خو ژوند ورسره تېرومه ځکه چې واده کې صرف دا خو نه دي چې کوروالی به کې مینې محبت دپاره کور آباد شي د یو ځای اوسېږي د یو بل خدمت کوي د دې لپاره هم واده کوي نو په دې حالاتو کې به صحیح ده او په دې کې یو نصیحت هغه ټولو وروڼو ته چې هغو ته پته وي چې زه کمزوری یم یا زه بیمار یم او بیا هم واده کوي او بیا وروسته هغه قصه راښکاره شي او د هغې نه بیا غټه جاخه جوړه شي نو موږ وایو چې دا کار حرام دی لازم دی په تا باندې واجب دی چې تاسې چلو کې دغه خلک خبر کې چې ما ته دا مشکل شتي ما ته دا مسله شتي او دې باندې به نه شرمېږي که دا واده دې ونه کړو او یا د هغوی خبر کړو په دې به بیا ډېر شرمېږي چې څوک خبر نه کړي وروسته دا قصه راښکاره شي په دې به بیا ډېر شرمېږي او بیا د دې ښځې څه پته لګي چې دا تا سره ګزاره کوي او که نه کوي که د هغې نه واده نه مخکې دې ویلی وی نو کېدای شي دې ښځې نه کړی وي نه کړی خبره صفا شو او که ها یې کړی وی هم دې پخپله ووایي چې زه ژوند تېروم خو چې د واده نه بعد ورته پته ولګي نو یا به ها کوي یا به نه کوي نو ستا دپاره یو بېعزتي هم ده که دا زنانه چې ته یو حرامه طریقه استعمال کړي نو زموږ نصیحت دی هغه وروڼو ته و چې هغوی کې بیماري یا عمر یې ډېري او د ښځې شهوت نشي پوره کولی نه هسې دې ودونه نه کوي او یا د هغو له خبر ورکوي یا د خپل علاج وکړي او د هغې نه بعد د بیا د واده دپاره قدم اوچتوي والله اعلم